د پروګرام پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو څنګه چې تاسو پته ده چې نن د می اولنی تاریخ دی او په غونډه نړۍ کې نن د مزدورانو عالمي ورځ منځلې کیږي. دا ورځ چې دا په کال 1880 کې د امریکا په ریاست شیکاګو کې مزدورانو چې هغوی د خپل حق دپاره احتجاج وکړو چې د هغوی نه به 40 ګنټې کار اخیستی کېدو او د هغې دپاره نه اجرت مقرر او نه چوټي وه. نو دغې مزدورانو په خپل حق کې احتجاج وکړو چې د امریکې حکومت په هغوی باندې ګولۍ وچلولې او په سوونو مزدوران په هغې ورځ باندې هلته کې مړه شو. د هغې د وجې دلته کې لیبر کوټ او لیبر لا قایم شوه. نن سبا چې مزدوران کار کوي او په هفته کې چوټي میلاویږي او 8 ګنټې کار کیږي، لیبر کوډ قایم شو، دا صرف د هغوی د قربانو د وجې. نو دغه ورځ په ډېر اولنۍ مۍ باندې په غونډه نړۍ کې منځلې کیږي. خو بیا هم نن د چوټۍ ورځ ده، خو زموږ دا غریبانان وروڼه په دې بټۍ کې کار کوي. راځئ دوی سره خبرې کوو چې دوی ولې چوټي نه ده کړې، چې ټولو خلکو چوټي کړې ده او د دوی چوټي نشته. مینهوالو زموږ سره دا رور ولاړ دی، دا نه تپوس کوو چې رور داسې څنګه په غونډه دنیا کې چوټي ده د مزدورانو او تاسو د خښتو په بټو کې کار کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نن د یو مزدور ډې ده، خو موږ راغلي یو کار کوو د دې وجه نه چې موږ پسې وروستو خرچي د کور اخراجات دي، ماشومان دي، بچي دي که نه. نو که یو ورځ موږ چوټي وکړو نو ټول هفته کې بیا موږ ښه نه شو کور کولی. دې وجې نه موږ راغلي یو د چوټۍ ورځ ده، خو موږ دلته خپل محنت او مزدوري کوو. دیاړي د 100 روپۍ ده، بوجۍ وړه پې کېږي که نه؟ یاره جی د مشکله سره کېږي به جی. نور چې په دې کې بیماری راشي د دنیا نورې لانجې، نو څنګه یې سرته رسوي؟ بس د الله په مهربانۍ سره کېږي. که نور د مزدورۍ ته کې نو مزدورۍ کې ډېر مشکل ده چې هغه پوره کړو. بیماری شوې، د کور اخراجات شو، خو الله په نظام چلوي، بس په هغه نظام باندې دا ده کېږي که ورکېږي که نه. مینهوالو که تاسو ته زه د دوی د الله څخه یم نو دا بالکل د خښتو سوري کړي دي او دوی ورته دا ټیر اچولی دی. زموږ د یو ملګري شعر دی نعیم خان شاکر چې صاحب د غریب پیژندل ګرانه نه ده، دواړه لاسونه به پولې ګرځوي. الله دې وکړي چې د دې خښته د بټو نه دا لاس زموږ په شانتې نرم شي چې دا سوري په دې ګوته کې بیا نه کېږي. موږ سره یو بل رور ولاړ دی، هم مزدور دی، په دې خښته په دې بټۍ کې کار کوي. رور څنګه خیر دی جی؟ تاسو خیر جی؟ خیر دی. څنګه نن په ټوله نړۍ کې چوټي ده که نه؟ د یو مې مزدور تاسو چوټي ولې نه ده کړې؟ یاره جی تاسو زموږ کار داسې دی چې زموږ چوټي نه شو کولی که نه، که وکړو نو غم ښادي او دغه راته ډېرې. او بل دا کار موږ خو د زردالي نه راواله موږ د غریب سړي به پکې څوک تپوس وکړي. د نن تاریخ په موږ عمران خان له وټ ورکړو، زه په خپله زموږ د نیکان چې دي پیپالیان دي، موږ په خپله د هغوی سره وړاندې موږ بیټ له وټ ورکړو. نه بیټ له دې وټ ورکړو نو اوس څنګه چل دی؟ یاره بس ګراني حقه شانتې ښه زور کړی دی او زموږ د غریب سړي پکې یو کس ته په زردالي نه راواله مشرف او دا ټول موږ ویل د غریب سړي به پکې دی تپوس وکړي، نو هغه هم پکې ونه شو. بس موږ بیا د کار نه کېږي. اوس هر څه ګران شو، د خرچو ستا په دیاړۍ باندې دغه کار ترسره کېږي؟ نه جي نه ترسره کېږي. بس هغې له بیا قرض دا کوو چې دغه را باندې سیوا راشي چې غم ښادي شي. مینهواله تاسو خبرې واورېدې د دې رور دغه حال دی. حکومت له پکار دی چې د دوی دپاره منډه تړله ووایي نه چې نوره ګراني په دې خلکو راولي. د دوی په دیاړۍ باندې بوجۍ وړه په ګرانه کېږي، داسې د کور کرایې شي، بیماری شي، د بچو سبق شي. د داسې سړي بچی به څه سبق وي او څه به سکول ته لاړ شي چې پلار یې 1500 دیاړۍ باندې کار کوي، نو د کور ضرورتونه به څوک پوره کوي؟ په دغه شعر د نه اجازه تلم چې تمام ورځ پې ځان خوله کم، خو په دیاړۍ بوجۍ وړه نه کېږي. ډېره مننه د الله په